تبلیغیان مفتی صاحب سره نه لګي اډو دي نه لګي. نو زه ولې ته قبر کې ته زما پکارېږي؟ ولې عبدالوهاب صاحب د تلې د میزان واکدار دی، مولانا الیاس صاحب واکدار دی، زکریا صاحب سره د آخرت چابي ده. اډو دي تا ما سره نه لګي، زما خو در سره لګي که نه، زه خو به درته حق وایم. نو دا ټریفیکونه شروع. دینداره سړی هغه دی چې هغه بستره واخلي او ښځې او بچو نه توبه وباسي چې ښځې ته تا به خدای ساتي. کم خدای ته یې پرېږدي؟ محله کې چې هغه نن لونډان دي هغو ته د خدای اشاره ده که بره یې ورته ابره یې وخوله ته ټوپوسه پیدا کړی که نه، ته به مزدوري کوې او دې له به یې راوړي. هاي مسلمانه، دې قرآن سره تا نخرې وکړې، دې نه تا صرف مونځ او دس حج و زکات هغه داسې عبادتونه دي چې نه د بل چا په خیر راځي او نه د بل چا. ته که مونځ کوې ګاونډي ته دې څه فایده ده؟ شاکر منیر د ایمان نه وتلی زندیق دی، واجب القتل دی، خبرې اورېدل یې ګناه کبیره ده. زه د پاکستان حکومت ته سوال کوم چې دا زندیق پانسۍ کا دا اعدام کوي، مردار یې کوي، او که تاسو نه کوئ تاسو په اسلامي حکومت کوئ. بیا مې د علماو د غوښتنه دا د پاکستان د علماو ده چې علماو دا دین د شاکر منیر د پلار او د نیکه نه دی، دا مشترک دین دی، راونیسئ برسر عام دا سړی اعدام کوي، مردار یې کوي. نن یې درته تراویح یادې کړي چې نسته. روان کال له ګوره که درته ویې نه وي چې دا فرض مونځ پکې چا راوستی. ځان بیدار کړئ، زمونږ د ایمان سوداګر راوتي دي. مونږ وایو که نه 2 رکعاته سنت مؤکد تراویح مونځ کوو. پرېښې خو هم نه دي تراویح که نه، د چا په خوله خو هم پرېښې نه دي، ډېر داسې په کولونو مکولونو والا راوتي دي. ګورئ خلکو ته وایي تراویح مه کوئ، او که نه صاحب الفقول والشاکرات والمنورات والکفریات، د دغې نه ځان ساتئ. ګورئ ځان ساتئ د دې نه، هسې نه چې د پیغمبر سنت تاسو پرېږدئ. اوس تاسو ته وایم زمونږ بدنصیبي دا ده، زمونږ د میډیا نه د سوشل میډیا نه مونږ دین زده کوو، د مصلي نه نه زده کوو، د دې محراب نه نه زده کوو. والله د اصحابو کهف په غار کې وده یې. سوشل میډیا وګورئ نن سبا خو بل جنګ نشته، تراویح شته او تراویح نشته. چا مو ویل چې هلکه آیس ګورئ نشته، پوډر ګورئ نشته، زنا ګورئ نشته، سود ګورئ نشته، جواري ګورئ نشته، قمربازي ګورئ نشته، بنډلې ګورئ نشته، او دا بانډبازي ګورئ نشته. ټول خلک په دې پورې نښتی دی، یو حصه د دین نړۍ. نن یې درته تراویح یادې کړي چې نسته. را روان کال له ګوره که درته ویې نه وي چې دا فرض مونځ پکې چا راوستی. ځان بیدار کړئ. ځینې کسان چې ځانونه مسلمانان معرفي کوي خو د قادیانیت او د پرویزیت کتابونه یې لیدلي هغې نه متاثره شوي په احادیثو رد کوي، خو په داسې تمویح او دجل سره کوي چې مسلمانان ساده لوحه پې باندې دوکه شي وغولېږي. کله د عذاب قبر نه انکار کوي د احادیثو نه، او کله د نبی علیه السلام باندې د سحر د احادیثو نه. دا خو جزئیات دي، په دې یو بیا زه انشاءالله تاسو ته تفصیلي بحث کوم د سحر په احادیثو وغیره. اوس مطلقاً د احادیثو موضوع باندې داسې یو خبره کومه چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قوت کې او په ثبوت کې داسې دي لکه څنګه چې قرآن عظیم الشان دی. قرآن کریم هم د الله وحی ده او احادیث هم د الله د طرف نه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی شوې ده، او ټولو پیغمبرانو ته د احادیثو وحی شوي. ځکه الله قرآن کې فرمایي انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. ما نوح علیه السلام ته وحی کړی الله وایي. ګنې نوح علیه السلام باندې کوم مشخص کتاب نه دی نازل شوی، قرآن کې نوم نشته، او د نورو رسولانو په رابطه باندې الله داسې فرمایلي. څوک چې د احادیثو نه په دې بانه باندې انکار کوي، ما ډېرو پرویزیانو سره د فیسبوک د لارې مناظره کړې او بیا مې غلي کړي دي. هغوی داسې ویلي چې د احادیثو په ثبوت کې شبهه ده. ما ورته ویل سبا به ووایي چې د قرآن په ثبوت کې هم شبهه ده، او همدای مطلب دی. دوی خو د کفر عقیده وړاندې کوي، خو سلسله په سلسله. که ته وایې د احادیثو په ثبوت کې شبهه ده، ولې شبهه ده؟ بیا خو قرآن کریم په ثبوت کې هم شبهه ده. قرآن بیا څنګه قطعي ثبوت کیدی شي؟ قطعي ثبوت ته څه لوې؟ لکه څنګه چې احادیث راوینو او علماو را رسولي، قرآن هم موږ ته علماو را رسولي، د ایران علماو، د پاکستان علماو، د عربو، د عجمو، د افغانستان او د نورې دنیا مسلمانانو قرآن کریم موږ ته راکړی، پلار او نیکه او غور نیکه، او هغوی ته نور او هغوی ته نورو تواتر سره رسېدلی. ما یو پرویزي ته ویله ته ما ته قرآن قطعي ثبوت ثابت کړه. آیا تا جبرائیل لیدلی؟ ویل نه. مال تا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لیدلی؟ ویل نه. تا صحابه لیدلی؟ نه. تا منظر د نزول د وحی لیدلی؟ نه. نو څنګه قرآن قطعي ثبوت دی؟ خو سبا به د قرآن نه انکار وکړي.
دا ستاسو چې کوم نظر دی او کوم شي ته قطعي ثبوت وایي په دنیا کې یو شی په دې طریقه قطعي ثبوت نشته. حتی زه جلالیت کې رالم ما ورته ویل ته خپل حلالیتوب قطعي ثبوت ثابت کا. ټول پرویزیت نیټورک ته زما دا چیلنج دی دوی د ځانونه حلالین ثابت کړي په قطعي ثبوت دلیل باندې. دا څوک چې قطعي ثبوت ډېر زوتی و ته ځان حلالي ثابت که ځکه دا خفیه مسلې دي د زوج او د زوجې په مابین کې ستا د ام او د اب په مابین کې ته څنګه ځان قطعي ثبوت حلالي ثابتې او قرآن کریم قطعي ثبوت ثابت که. نو عزتمندو دا یو دجل کوي دا د فتنه د انکار حدیث ته د مرزا غلام احمد قادینی او مرزا غلام احمد پرویزي د خوا نه راغلی دا کفر دی چې په عالم اسلام کې دوی راخپروي. په کومه طریقه چې موږ ته قرآن را رسېدلی هوبهو په همغه طریقه موږ ته حدیث د رسول الله رسېدلی. دې امت قرآن هم لاس کې راکړی دې امت حدیث هم راکړي دي. قرآن موږ له جبرائیل علیه السلام نه دی راکړی موږ منظر د نزول د وحی نه دی لیدلی موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی همدې د پاکستان او د ایران علماو موږ ته قرآن راکړی. نو دا کومې خبرې چې پرویزیان قادینین کوي دا د کفر خبرې دي په دې باندې ساده لوحه مسلمانان غولي عزتمندو دې باس نشي کولی. تاسو دا ویلي دي حدیث هم ویلی دی چې په رمضان المبارک کې کم نوافل څوک وکړي نو هغه د فرضو درجه لري ثواب د فرض عمره شو. نو اوس زمانه کمزوري شوي دي نو دا تراویح چې دي دا خو سنت دی او زه ستا د قول مطابق ته وایي نفل دی نو زه منم نه در سره نفل دلته ما سره په دې باس نشي کولی. دا خو یو جدا خبره ده. میډیا ته ځکه نه زه په کور کې ناست یم شاته مې یو بوټی لګولی دی او ځان ته مې دې ځای موبایل لګولی دی او امام جهانګیر صاحب راته هر ورځ راشي ما ته سهار وایي 2-3 سواله به کوم فلان کې سوال به یې ته پرې سټډي وکړه دا سوالونه به درنه کوم او په دې کې چې د امت څومره جنازه اسټیشن هغه وباسه او دې ما ته دا میډیا ولګوي او ما ځان له اشکالات جوړ کړي او اشکالاتو باندې زه اشکالات کوم او په هغه اشکالاتو کې امت مسلمه کله ورته وایم ګورې قضا هم نشته او بیا د هغې دلیل کوم ورکوم بیا دلیل دا ورکوم زه وایم چې د مونځ قضا نشته او یا تبلیغ والا راپاسې د فضایل اعمال راواغستو او یا یو روایت راواغستو په روایت کې وایي چې چا مونځ قضا کړو چا چې یو مونځ قضا کړو د هغې قضا یې راهم ګرځولی د حقوق ذکر کوي نو 2 کروڑ 88 لاک کاله چې دی دا به د جهنم په اور کې سوځي. بالکل حدیث کې راغلی دی زما اقرار دی زه منم د الله نه مې امید هم دی چې ما به معاف کوي لیکن حدیث کې چې کومه سزا الله مقرر کړې ده هغه سزا زه قایل یم ځکه چې حدیث کې راغلی ده. اوس زه راپاسېدم او زه درته دا جواب ورکړم چې زما د پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د فلانکۍ غزوې په موقع باندې مونځ قضا شو نو دا راته لګ وایي چې پیغمبر به دې څومره سوځي. دا د کفر کلمات نه دي. که یو سړی وایي چې زه خو قرآن منم خو زه پیغمبر نه منم داسې بعضې خلک شته په مقل منکرین حدیث نه منم ورته وایي قرآن منې هغه وایي او وایي دا درته چا ویلي دي چې دا قرآن د خدای کتاب دی دا لنډ تپوس دې وکړه دا خدای لیدي دي په خپله نه تا ته جبریل علیه السلام ویلی دي نه تا ته فرشتو ویلی دي نه دا راته چا ویلي چې قرآن د خدای کلام صاحب دغه مولیانو د مشرانو هغه ته چا ویلي دي د هغې استادانو هغې ته چا ویلي دي د هغې استادانو زه ورپسې هغوی ته چا ویلي دي تابعینو هغې ته چا ویلي دي صحابو ته چا ویلي دي حضور پاک دلته د پیغمبر ومنه او د پیغمبر حدیث او خبره دې ومنله. نفرت پیدا کولو والا سړی دی دا زموږ د بچي په بله لار باندې روانولو والا سړی دی نو خدای ته وګوره چې دې خلکو داسې سړي مه بیانات اورئ مه ورته کښېنئ مه شیر کوئ هېڅ قسمه امداد دې سره تاسو مه زموږ د عقیدې دشمن دی دا د قرآن دشمن دی دا د حدیث دشمن دی دا د پیغمبر اسلام د ناموس دشمن دی دا د ازواج مطهرات دشمن دی او دا د صحابو دشمن دی دې د اسلام او د دین او د پیغمبر او د اسلام او د قرآن دې دشمن بیانات اورئ مه او دا کوم چې دوی ته ناست دي مړه او دا پالوکۍ او دا لایکونه ورکوي او دا شرکوي دا تاسو هم ځان ته مسلمانان وایي تاسو خو دا خو عجیبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح 60 رکعات وی ځان ته چې کومې تراویح کړي دي دام 60 رکعات وی او 3 شپې چې په جماعت باندې کومې تراویح کړي وي دام 60 رکعات وی د دواړو په باره کې یو حدیث واورئ ځان ته چې کومې تراویح کولې نو دا 60 رکعات وی. عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصلي بهم في رمضان 20 ركعة والوتر. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایلی دي چې په رمضان کې به رسول الله